نو کله چې بچی د مور په نس کې د 4 میاشتو نه کمه موده وي بغیر د عذر نه سقط بیا هم ناروا ده. خو که عذرونه موجود سول طالبانو د عذرونو د وجې نه د بچي سقط څوک ده جایز ده. کوم عذرونه دي طالبانو چې د هغو عذرونو د وجې نه سقط بیا جایز ده؟ دا پوښتنه چې ما درته ویلې چا پرون ماسپښین وکړه د خوست ولایتو طالبانو پوښتنه یې داسې وکړله چې بچی طالبانو د 1 میاشتې او د 1.5 میاشتې تقریبا ده وایي 1 میاشت 2 جمعو د سقط مونږ ته جایز ده. من ولې وي دلته د ښځې بل بچی په غېږ کې ده هغې ته شیدې ورکوي و طالبانو بالکل جایز ده. دا یو عذر ده. دا یو عذر طالبانو دا ده چې د ښځې بل بچی وي هغه ته شیدې ورکوي دلته ښځه بیا حامله سي سقط جایز ده. یو دویم دا ده طالبانو ښځه کمزوري وي فلحال بل بچی نسته ده که دا حامله سي بل بچی زیږوي طالبانو کمزوري ده بالکل طالبانو سقط ورته جایز ده. خو 4 میاشتو نه کم دا عذر د طالبانو د دې عذر د وجې نه هم څوک ورته جواز لري سقط. یا طالبانو فلحاله تربیت نسي کولی یا کمزوري یا په نس کې په غېږ کې بل بچی وي شیدې ورکوي دا اعذار سو. یا طالبانو دا هم عذرونه دي. کله طالبانو یوه ښځه په ایډز مرض باندې مبتلا وي نو هغه ښځه چې په ایډز مرض مبتلا سوله چې بل بچی زیږوي نو هغه بچی هم بیا په ایډز مرض اخته کېږي. نو ډاکټران ورته وایي د دې په حق کې ډاکټران داسې توصیه کوي چې باید دا اولاد پیدا نه کړي. علما وایي دا عذر ده. دکتور زحیلي موسوعه فقهیه الاسلامیه کې هم دا مسئله لیکلې. یا طالبانو ښځه په خوني سرطان باندې اخته وي خوني سرطان د وینې په سرطان باندې نو هغې نه چې څومره اولادونه پیدا کېږي طالبانو هغوی هم بیا په سرطان اخته کېږي. نو علما وایي په دې حالت کې هم که یوه ښځه وله په خوني سرطان اخته وله میړه یې ورسره جمع وکړه 4 میاشتو نه یې مخکې بچی سقط ورته جایز ده. دې عذر نه چې ډاکټران ورته ویلې چې دا څوک ده خوني سرطان. یا همداسې طالبانو نور وراثتي مرضونه شته ده داسې وراثتي مرضونه بل طالبانو چې هغه وراثتي مرضونه په مور کې ول بیا بچی چې پیدا سي ورته انتقالېږي. نو که 4 میاشتو نه کم موده کې ښځه حامله شوله ډاکټران ورته ویلې چې ته دې دا بچی سقط کړه که سقط یې نه کړې بچیان دې دغه ارثي مرض باندې اخته کېږي. بالکل طالبانو دا ټول عذرونه دي. د دې عذرونو په بنا باندې ورته سقط د بچي مخکې له 4 میاشتو نه جایز ده. 4 میاشتو کې خو مطلقا ناروا. مخکې له 4 نه که عذر وي جایز که عذر نه وي طالبانو سقط څوک ده ناروا او ناجایز ده. چې دا خبره شامي په رد المحتار کې کړې طالبانو دکتور زحیلي فقه اسلامي کې هم کړې او دکتور زحیلي طالبانو موسوعه فقهیه اسلامیه کې هم کړې. عبدالحمید طهمان یو عالم تېر سوی طالبانو فقه الحنفي فی صوب الجدید یو کتاب جوړ کړی 15 جلدونو کې. د یو بل کتاب جوړ کړی اطفال الانابیب ورته وایي. په دې اطفال الانابیب باندې بیا درته بحث کوم طالبانو ځکه ما مخکې هم تاسو ته ویلو زه غواړم چې زموږ د عصر طالبان د دنیا د عصر طالبانو سره برابر شي. طالبانو داسې یو فکر آینده کې موږ ولرو ښه. نو اطفال الانابیب مسأله باندې بیا درته مفصل بحث کوم ان شاء الله راتلونکي کې. په دې خو پوه شوئ د سقط او د اسقاط او د اجهاز په مسأله. اوس طالبانو د تعقیم او د عقام مسأله ذکر کوو. طالبانو اعقام او تعقیم یا عقم شنډوالي ته وایي طالبانو. که یو سړی راجګ سي خپله ښځه شنډه کړي اوس طالبانو داسې عملیاتونه کېږي چې د ښځې دا رحم پرې باندې وتړي یا یې بیخي لرې کړي طالبانو چې اولاد یې ونیسي یا یې د موقتې مودې دپاره وتړي طالبانو. دومره طب دلته طالبانو تاسې به ما ته بېادبه نه وایي طالبانو ځکه زه پراخې مطالعې کوم. یعنې طالبانو دا طبي مطالعې چې کوي که نه اوس نه څه د طالبانو نر خصیتۍ نه لري ښځې هم لري طالبانو خو هغه دینه نه دي. دغه اطفال الانابیب مسأله باندې چې ته بحث کوي نو دا واضحه مسأله ده. ښځې هم طالبانو دینه نه دوه نه خصیتۍ نه لري چې اطفال الانابیب کې ټول اوس صورت د طالبانو دی چې چېرته دی راغی دی په دې مفصل بحث. نو کله چې د ښځې په دا رحم کې اعقام او تعقیم کوي د اعقام د عزل دپاره عزل خو موږ پېژنو. نن زمانه کې طالبانو د عزل دپاره نورې لارې هم شته. نو ډېر واضح به نظم متأهلینو ته معلومات شته که نه بیخي په داخل کې انزال وکړه خو نورې لارې هم شته طالبانو د حمل طریقه نه ګرځېږي که نه فیه ما فیه نو هغه خو پوهېږي متأهلین ورباندې. یا طالبانو چې دا نر طالبانو ځان کې داسې کار کوي او یا د ښځې په رحم کې داسې شیان کېښودل کېږي نو دا ټول بحث طالبانو د اعقام او د تعقیم بحث ده روا د طالبانو کې. نو دغه اعقام او تعقیم طالبانو یو ابدي ده دا حرام